زما خوږو دوستانو ستړي مه شئ تاسو ټول به خوشحاله ومه خفه نه شئ په ورځ د چهارشنبې چې زه پیدا شوم نو پړینګ په چړا شوم مور مې څه ویل چې بچی ته به ډاکټر جوړېږي پلار مې راغو په مخ یې یو څپېړه ورکوي نه دا د عوامو د خدمت دپاره بهتر جوړېږي واده یې بوتلم پارمیډې ته نو پیر حکومت دا نور هنرمندان استادان یې راوستي نو ما ته ویل چې ډاکټر صاحب ته موږ د اروپایو کتا به کور ته ورسوو او دا کسان به بیا ټوله شپه لګېږي ډېر انکار مې وکړو خو مطلب چې هغوی نه پرېښودم نو بیا ما زړه کې ویل چې راشه داسې دیني روبیو کا نو دا به هم خوشحاله شي دا خلک او زما به مشکلات ختم شي چې را شروع شوم مال چې د یو قبر نه بل تا سړی ترې شوې خاورو لاندې دیدنونه به کیدی شوې ما به ځان سره تصویر د جانان وړی و بې کفنه که مې ځان سره سوړی شوې عاشقان به په لحد کې خفه نه وو معشوقې که په څنګ کې ښاخېدی شوې دا روبۍ مې را پوره کړې نه وه دلته یو خدای والې تبلیغ ولا ناست و هغې له مې خوند ورکړی بل هغې یو ناڅاپي لاس را واچولی چې ترنګ شو صاحبه یو اته کسان شکر دی راباندې راننوته زه خو یې په حاجي سره د ثبوته ونیولم بس صاحبه ایم شوم په الله یقین که لس باچیانې زما په مخ کې تېرې شوي د ظاهرشاه داود خان د وخت نه ما دا خبره دې دپاره کوله چې زه ستاسو د دین او د اسلام زور ښیم چې په دین او اسلام کې څومره زور دی په دې لسو باچیانو تېرېدی نو ما بس ایم شوم ولاړو نو ډېر افسوس دا خبره کومه د یارې نه راباندې یخني راغله او ټول مشران چې رانه خبرې شي د یارې نه مې ناک شروع کړو صاحب ناک مې شروع کړه شروع شوم مال سلام پتای اماراتا چې میدان پرې نه دی سلام پتای اماراتا چې میدان پرې نه دی غافل نشي په وطن کې انګریزان پرې نه دی आवाज राखोई और मगर जे मां बोला तो नरे तकबीर बस वाला एकन कसे हमारी इजाजत राखो नसीब लगे हो यो गलती निकले वा जे ډیر مخبل راغله مشرانونه مده چې معافي غواړم او हमारे इजाजत राखो से बचा او لا معافي लगे हो 2000 रुपए ना राखो को चाहो राऊ दी उसे रुपया शुरू शुरू मजे के चाहता सर में डाला शो माल पास ते गुजर लगाड़े गुली वली وبردا زمین الابرار دی ګلونا ولی نو ګران محترم د خپل مشرانو په اجازه پیدا خبر وکړه زه کامیډي فنکار یم زما کار دا دی ستاسو 15 منټه خوشحالول یو واده له چا بوتل به توره تیاره وه هر یو سړی راځي نو ډاکټر صاحب دا سیل شروع کړه ما زه څه هنرمند خو نه یم زه خو کامیډي فنکار یم ستاسو زړونو خوشحالۍ لپاره راغلی یم توره تیاره ده سیل شروع کړه نو ما سیل څنګه شروع کړم موږ د پار کې انتظام وکړئ نو پشي زمانه ما برګ ضرورت دی ملاو سے اوپر کاری چې دامه کوله کو یاره ورکوټه جنریټر راوړل لګا ما شو جوړه جنریټر راوړل لګا جنریټر چالان یو شابه لا پروګرام شروع کړ اوس هر سړی یو جنریټر نه پړې نشي جنریټر قسم کوي چې نن ما چالان یو پینځه وش کسان دستلی یو پهلوان والا څنګه چالان پهلوان صاحب جنریټر د پاسه سپکې خورا خو چې څنګه یې پړې راغلو جنریټر هلته پاتې شو پړې ګلاس کې ټول شپه راځي ډېره لږ په بانګر کې یو سړي دکان اچولی او د خوړ په منځ کې د خوړ په منځ کې دکان اچولی او د شپې چې سیلاب راغی او دکان یې دی وړی و سبھی وہ چا ویل چې بارام خان ماما دکان خو چې ستاګي وي وی هغه مړ دکان خو ما سره
د هاشمي چولا تورخم پورې خوره ده راځه چې وردی ولم دا د شینوارو هلاکه د هاشمي چولا تورخم پورې خوره ده راځه چې وردی ولم دا د شینوارو هلاکه وګورئ بالا د باور زما دا په جون نه هیروم زما یادونه زما مینا ورسره ده راځه چې وردی ولم دا د شینوارو هلاکه ما منځوه ده ډېره یخه پیښې له دواړه ځو په خواښه مرګی دې ورک شي پوښتل سرو ګلو غونچه ده راځه چې وردی ولم دا د شینوارو هلاکه پادل خیلو کې دمه کړو وړاندې بندر کې یوه شپه کړو نازیان هوا کې څومره خور څومره مزه ده راځه چې وردی ولم دا د شینوارو هلاکه دواړه نږدې وردرومو خواله غلام احمد استانه غلام احمد استانه لاره دا دور بابا خود ولیانو مقبره ده راځه چې وردی ولم دا د شینوارو هلاکه ګران محترمو په خوست کې راته واقع شوې وه نو مشرانو راته ویلي چې دا خبره به خامخا کې زمونږ په پښتنو کې پوخا تیر حکومت چې کله به وادو دا سازیان به خلکو راوځو دا کباب رباب طبله او باجه به ډېره مشهوره وه که تاسو چاته خوست ته لاړ شئ یا ګردیز ته یا لوګر ته یا پکتیا ته نو هلته دا ډولونه والا ډېر مشهور دي یو واده به چا کړلو یو ډول والا چا راوځو خادي وه اوس لګېږي یا ډول ته لګېږي او واده والا راوځي دا ډول دېس کس مړی خو نه شوی واده دی دا اوس لګېږي زموږ د ګوري یو کس راغلو انعام یې ورکړو چې څنګه انعام واخلو نو دا ډول یې دوست کړو او دې کیسه به زلزله شوه خبره تودوخه به واورئ چې زلزله شوه واده والا منډې کړي او ټولو خلکو زر والا دا ټول منډې ورته واده والا دا ډول یې دروازه کې ونښته خلکو ته مې ویل چې خلاص نه کړي سره په هالنډ کې هوټل کې ډوډۍ وخوړه چې کله مې ډوډۍ وخوړه غوښه پخه مې ډېره خوږه ولګېده نو ما ویل چې زه د دې ملګري نه پوښتنه کوم د دې هوټل والا نه چې دا غوښه به څه شي وه نو بیا مې زړه کې دا سوچ کول چې دا غوښه په کومه ژبه کې پوښتنه وکړم ما ته بس ډېرې ژبې دي خو ما راشه د انګریزۍ نه شروع کړه دا خبره تعلیم باره کې کومه غوښه مې راواخیسته او داسې مې ویلې د هوټل والا ته وایم مال Excuse me, my sister prophet Paulus in a special chicken. ما تقول no وإذا الشرق وخنا يا موت باربيك المشكلات تخلق والشرقية باربي ما نقول نشوف دير مشران براغلي دي ومالي لا أعرف وسنا خلق عليه Yes.